मोरी मोरी चढ़ता ही मोरी څه چل دی موسی؟ اوس د ازادۍ را روانه چېرته سیل ته لاړ شو. چپ چې ما ته مور نه وې او تا بیا د ازادۍ نوم واخیستو هم ستا د وجې زه کونډه شوم هم ستا د وجې ستا ورور عیسی زما د زړه ټوټه مانه جدا شوه مور ته چې مورا که مور ویلی نشم هم ستا د وجې زما د سترګو رڼا په تیارو کې بدله شوه مورې سترګم لرې شه د مخې نه مې تا ته ما ونه ویل چې ما که مور مورې چې خبردار که ما ته دې مور وویله مسابقه تدن لنا پتاسي ورځ د ازادۍ نه ته داسې ولې یارېږي؟ ولې مینا تا ته هغه ورځ نه ده یاده یو ساعت د خوشحالۍ نه جوړ لوی غم شي د زره غوندې غلطۍ نه جوړ ماتم شي په ورځ د ازادۍ عجب رواج دی د ناڅاپه ګولې نښه ګل صنم شي پتاسي پتاسي اے زما ترخی پتاسي چرته درغلمه دم سره کور د ټول بچو راغسته دي نه دا د کور مالک خلک وي چې د پتاسي نه بغیر په دبا نه صاف نه تیریږي و پتاسي ټول کلی ته پته ده چې ستا زما مینه څومره خوږه ده ویم قربان دا خو دې ښه وویلې په کور مالک کې چې چېرته واده ښادۍ ته لاړه شم که نه نو ښځې راته څه وایي تا ته پته شته وایي په خپله خو خوږی خو خاوند هم خوږ دی و پتاسي چا چې په ژوند باندې د مور پلار خدمت کړی وي د هغې کورونه همدغه شان قربان ښه دې وویلې په هر کور کې لکه د دوزخ غوندې اور بلیږي دا ښځې نه دي بیخي ګزاره نه کوي دا خبره خو ټیک ده خو ګورې سړی په پوزه مچ نه پرېږدي چې ورانه ده اونده دواړه ده ښه دې وویل قربان خو د سړو په نسبت باندې دا ښځې ډېرې جګړمارې دي خو آخر دا به څه کېږي دا حالات به څنګه ښه کېږي دا به داسې ښه کېږي قربان چې کله خاوند ستړی ستومانه راشي او ښځه وله اوبه ورکړي د کټ سر ته وله بالغ کېږي ورته وایي چې قربان ته مخ لاس ووینځه او زه دله ښایسته چیر تیاروم دا به هله ښه کېږي پتاسي چې څنګه په تاسه خوږی که نه همدغه شان دې خوږې خبرې وکړي ښه دا راته وایي قربان چې دې وړو سره بیا کومکي په لاس کې دي چې دا د بیا څه شي خوشحالي ده زما خو یې په سر دړکو اوفو ما نه خو دا خبره بلکل هېره وه 14 اګست را روان دی زموږ د خوشحالۍ ورځ ده ځکه وړو سره پوپنګېږي مطلب دې دپاره دا بینډ باجي غږېږي خو داسې چل دی قربان که نه هر ځل ته ماشومان بوځي چکر ته
خو دا ځل زما یو شرط دی. خبره واوره، پوره 19 شرطونه مې ستا منلي دي او دا شرط یې منم پرېږده چې شلم شرط یې منم چې د کابل شلو کې راشم. لېمه قربان که نه زما په دې خبره درته ښایسته ګوتپتي تیاروم. یاره پتاسې خو یوه خبره ته بله کوم، دغه بله نیا دې خبر شوه چې دی سیل ته تلي نو ملک په پسر راواخلي او ګوره ډېره کیسه به خرابه شي. خپل کار به کوي، خدای دې په سپو ماته کړي، ولې هغه ما پسې کې یادوي څه؟ مه کوه ګوره څنګه چې پتاسه خوږوي که نه همدغه شان یو دوه درې خبرې خوږې وکړه. بس پرېږدې د قربان، اصل د جشن ازادۍ ورځ ده، وبېځو زړه کې مې د الله یاره راغله. پتاسې جوړه ده چې ده نه هېره شوه، زه په پټو چکر وم او ته ښایسته چې پخه کړه. ټیک ده، ته چې راځې ما به پخ کړي. شهسواره سامان راکړه. جی خان شهسواره د پټو څه حال دی؟ پټي شوګر دی اوکې دی او ته خپل غم خاري کړه. یې سپیکر مې زه یم بس. یاد ساته چې ګورې ما ته څه مسئلې نه انشاءالله خان جی تاسو بې فکر اوسئ او پټي دی الله نه پس زه خیال ساتم. ډېره ښه ډېره ښه ده. اسلام الله پامان. پتاسې پتاسې ګورې ما ورته د چایو ویلي دي او پته نه لګي چې دا چېرته لاړه. ویم قربان، ما خو د ټول کور مالت ښځو ته وویل که نه چې مونږ به قربان په 14 اګست کې چکر ته ووځي. ښه نو واړه خو به ټول سیټ ته ځي، خو دا درته وایم چې ټولو سړو له دې کار وکتو. پرېږده قربان مړه، زه ویمه که نه چې ماشومان خو هسې خپله خوشحالي منوي چې دا د کور مالت ټولې ښځې لاړې شي چې پاکستان آزاد شوی دی. یاره واقعي ده 14 اګست خوشحالي ډېره لویه خوشحالي ده. پرېږده قربان چې ټول خوشحالیانې منو کي، هسې خو په دې کورونو کې خلک د یو بله ماړه دي. ټیک ده ستا خبره ټیک ده، خو ګوره ته زما ورور ته نه ګوري او بیا د هغوی کور والا ته وګوره چې څومره د نفرتونو ډک دي. ښه دې ووایي قربان، ورندار دې هر ټیم چې ما سره خبرې کوي نو د طنز خبرې کوي، خو دومره غټې غټې وړي که نه چې اډو خرچه یې پرې نه راځي. دا وړه خوله او غټې خبرې د هغوی عادت دی. تو ګورې نه چې هغوی د ځمکې نه اسمان په ګټ ولي. قربان زه خو د هغه ورځې په انتظار یم چې مونږ ټول بیا یو ځای شو او زمونږ دا کور د خوشحالو ډک شي. زم د هغې ورځې په انتظار یم چې کله به مونږ یو بل سره غاړه غړی شو. ښه او ور وډبېدو ته دننه ځه او زه ورځم چې څو. بلبل دی په خیر د تروې بیا څنګه چلې نو اترو به څنګه وه؟ ښه و شکر تاسو ښه یاست؟ ډېره ګوره پتاسې راشه که نه وګوره لالا دې راغلی دی. وایي دا خو مې لالا راغو لالا په خیر علي ویم لالا خبر خو نه یې که نه مونږ به قربان په 14 اګست کې چکر ته وځي او درته ویم لالا ته به هم راسره ځې. ولې نه دا خو د خوشحالۍ ورځ ده چې دښمن ته زموږ د یووالي پته ولګي
पाकिस्तान जिंदा जिंदाबाद. په 14 اگست پته دشمن خوري خجل کوم په سر به خوري اړي او ځان به ټکوي او موږ به خپل خوشحالي کوو. پاکستان زنده‌باد. زنده‌باد. خدا راته وویل چې ته راغلې څنګه یې بلبله؟ خبر خو نه کنه ها خو مذکر شاه په پسه سیلاب راغلی دی اوه مجلا شو په چکر وو ډېر خلک په تاسې ته لاړ شه او موږ هلته مذکر شاه ډېره ښه ده. مذکر شاه مذکر شاه نیکو او نیکا څنګه مو جوړ کړی دی یار هم دلته کې ما چې ته هوتلې نه ما ها سره مړه نه کومه څه چی وو راځه چې ورشو قربان خان دې په خیر ډیر مو د پاس نو دی یار قربان خان څنګه بلبل په خیر ډیر وخت پس بلبل ډیر زمانه پس پیو دی څنګه را چکر شوي یاره بلبل راغلی و ها او راته وی چې یاره باران سره د مذکر شاه ټول پټي خراب شوي ها او فصل هم ټول تباه شوي خو یار زما په خیال ماړه د خلکو نور سره په د خلکو دا خبره منه چې الله یو بېشکه نور د چاوره منه شکر دی دغه فصل ته وګوره سم دی دا سم دی بس مړه مونږ هم خبر شو مونږ راشه بس خبري واجب نه نه الله مو قدر وکړه ډېره مهرباني چې ما سره مو دومره غم راضي وکړه راځئ چې سچې پاڼو کې سړی پرېږدي دا خبرې لوښي که نه ټول لاسونه مې واجبه زما په کچن کې په لاسونو بیخ وتلو په لوښو وینځلو باندې او دا میډم د خیره صوفیې ته ښځې په موبایل کې لګیا ده نه یو هفته خو د مور کره تېره کړله که نه او دا خپله حصه کار د تېرې پروت دی د ګم پاسه د خپله برخه کار وکړه غاړه کېنه غم وکړه پتې رم او کتبه راځي ستا ما سره څه کار دی څنګه در سره زما څه کار نشته ولې دا ستا د برخې کار به زه کومه ته زما څه خواښې سم الله وایي ته زما خواښې ما د الله ستا غوندې د پمنې خواښې نه کیږم نه چې زه په منم تا دله څه ښکلې سمه د چین ماچین خاپېرې د چین ماچین خاپېری نه یم خو پړسېدلې یم مخ ته دې کتلې پیپر مخې وای وای نو راشه که تودېږي میله ګرمه ده تنور تود دی دته پکې لا ګوره کور دې سنبالیږي نه او خبرو ته وګوره یم راشه لږ زما تپوس هم وکړه چې هر وخت مې راته خواښې جوړه شوي ویم تا بیا ماته خواښې ویلې زما خواښې به شهزادګۍ ستا غوندې بلا نه و کېنه ته تم کېنه بس ظالمان ما خو به لیونې کې مشرانو رښتیا ویلي دي چې تل به خوارودار وي د دوو ښځو خاوند مینا دې ته خو ما وړاندې ویلي دي خو تا ته هم وایم چې دې پیله به د 14 اګست سیل ته که خیر ټول په یو ځای ځي نه قربان تا نه قربان داسې ناستې ورسره په مینه ورسره خبرې کې همدې کور کښېږه درسره بیا به ورسره کښېني اوس د ټیم پاسه لاړ شه او هغه ماشومانو له جنډې او ټوپۍ راوړه ټولو ماشومانو اغوستي پلارانو ورته راوړل خو زما هغه غریبانان ګرځي او د ښځې سره د مینې خبرې کوي چې د اګشته چې کړته ځو پاسې درته وایم وای پتاسې ډېر خوږې خبرې دې راته او ډېر دې خو چې بې عزته دې کړم هغې دا دې ځم او دا دې راځم ستا خبره خو زما نه مړې لاړم ته لا په عزت او په بې عزته خبر شي
ما چې دا سورج به هم په خپلو کې بالکل صحیح وخت تېرو چې قربان خوشحالۍ چې هغه ته هېڅ ټینشن نه وي ټیک ته یو به زموږ ډېره ناجایزه یې که نه بالکل به یو بل ته سلا وایو. هسې مینا زما د شیطاني دماغ ته یو خبره راغلې ده. هسې شیطاني ذهن دی اوس کار شروع کړو. که مونږ ښځې د خاوندانو تابعداري وکړو نه به جنګ وي او نه جګړې. په تاسې راپاڅه چې د خپل کام اوس به موږ د انسانیت په دایره کې راشو او نن نه پس به مونږ دواړه جګړې نه کوو او مونږ به د خاوند خپې ښکلو. چې کله قربان کور ته راشي دواړه به ورته لس په نامه ودرېږو. ښه دې ووې مینا وګوره که نه قربان مونږ سره څومره ګزاره کوي هغه مونږ چېرته هم نه یو خفه کړي همیشه مونږ هغه خفه کړی دی. پتاسې اوس لګله پتاسې ورته خواږه شوې وایي هغه بچي مو څه شو چې دا وګوره دا څه مې وله راوړي تر هغه چې زه وګورم چې څه دې وله راوړي دي. موسی عیسی څه شوئ تاسو راشئ وګورئ چې بابا درته څه راوړه. په مزه راکه مینه وګوره بچو څه مې دله راوړي دي دا ټول څه ټوپې په سر ټوپې په سر ښه ارے دا نور سامان نه دی دا خپلو کې تقسیم واچو جاب دا دې پکې څه لروړه دا کمانچه دا تمانچه دې څه لروړه. پتاسې دا خو د پلاستیک تماچه ده باندې خو ماشومان لوبې کوي. د پلاستیک دوکه د هر څه ده هغه ماشومان دې نه پوهېږي پې دې کور ته به دې نه راوړله. پتاسې لکه خوږې خبرې کوه ته بیا په چغو سر شوې. په تاسې موږ خو توبه وباسله بس خیر دی. نه مینا دا کارونه داسې کوي هغه ماشومان د هغې چېرته په دې پوهېږي. دا خو د پلاستیک د لوبو تماچه ده په دې خو ماشومان لوبې کوي. صحیح ده نو قربان دا خو دننه نه راغی هغه
मीना 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 प्यारा था